موضع نیولې ده او د احادیث په دې میدان کې چا بلد کړي دي هغه سره امام بخاری دی امام ترمذی دا شاګر ابن خزیمه دا شاګر امام رازی دا شاګر چې کوم محدث رازی دی او دارنګه دا امام نسائی دا شاګر امام ترمذی دا شاګر دا غل شاګردانو د جلالت شان نه د استاد اندازه چې کوم نه سیب دا معلومیږي نو ظاهری اصول دا انتهایی سخت دي امام مسلم هغه سره دومره اختلاف لرلی دی چې بیا ټول مسلم کې هغه د امام بخاری په روایت باندې حدیث نه دی را نقل کړی دغه شان چې کوم روحاني لحاظ سره هغه د دې کتاب په چپایي کې او په لیکلو کې د کوم احتیاط نه کار اخیستی دی نو 14 کاله کې هغه د بخاری شریف لیکلی دی او دې کې چې څومره احادیث ترا نقل کړي دي نو دا 14 کاله مسلسل هغه دې لپاره چې کوم دی روزه نیولې ده او دارنګه د هر حدیث لپاره هغه استخاره کړې ده او 2 رکعات نفل کړې دي او هر حدیث دای په جدا قلم باندې لیکل دي حتی علامه ابن حجر رحمت الله علیه مقدمه کې تذکرہ کړی دا وای دا یو ګټ کې د دغه قلمونو پورا برا جمع کولا دا وصیت کړو چې چونکه نیکپالی دا د دې قلمونو دا پورا چې مارا جمع کړی دا هغه قلمونه دي چې کوم قلمونه باندې ما د بخاری احادیث لیکلي دي نو که څه وفات شو مال با دې باندې وبګرموي هغه باندې به غسل راکوي دا سی بیا شوی دي هغه باندې وبګرمي شوی دي او د امام بخاری د غسل انتظام دا پاغي باندې چې کوم دې سیب شوی دي نو تمرا احتیاط او دمرا ورع سره او د دمرا تقوا سره الحمدلله هغه د خپل د احادیث مبارکو هغه خپل باندې ذکر کړی دی چې ما غبتو منس علمتو ان الغیبه حرام امام بخاری فرمایي چې زه په خبره پوه شوم او علماونو مې اوریدلي چې دی غیبت حرام دی کم از کم ورځ په قیامت په ما د غیبت مسله کې نه راغلی ما غیبت چې کوم دې سیب نه کړي نو دومره احتیاط او دارنګه دومره تقوا نو هغه د روحاني او د باطني اصولو هم ډېر لوی لحاظ امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم دې دا ساتل نه په دې وجه باندې حضرت مفتی تقی صاحب لیکلي دي وای امدن وجدا چې نن په دنیا کې په زرګونو د احادیث کتابونه موجود دي نن که یو مولا دا تمام کتابونه وای د استاد نه لیکن دنیا کې هغه ته څوک عالم ویلو ته تیار نه دي نه دا په سر د علم دستار څوک دي او نه د علم هغه سند هغه څوک ورکي او کبل یو کتاب مونوي او صرف چې کوم د بخاری شریف وي نو بیا هر عالم هغه ته د علم دستار ورپسري د علم دا سند ورته ورکي او دارنګي هغه د علماء په صف او په زمره کې شماري وای دا مقام د قران نه بعد الحمدلله دا د امام بخاری دی کتاب ته چې کوم دی دا حاصل دی امام بخاری رحمت الله علیه دا 194 هجری کې د چې کوم دی پیدا شوی دی او د پیدایش نوښتا د نظر بیا ختم شوی دی بیا د مور نیک او صالح خزوا داغه په دعاګانو باندې د تهجد په وخت کې په دعاګانو الله داغه د بچی د سترګې چې کوم دې ټیک کړی دي او دای روغی کړی دي او بیا د هغه نوښتا په 210 هجری کې بیا والده ور سره شو او مشرخور ور سره شو امام بخاری حج لبوته د باندې حج او د حج نه بعد به د حرمین علماء تفریخ او دای ورته وی چې د حرم امامانو ما دا خلود بچي دا د تهجد په چړاګانو باندې د دسترګي په خدای باندې ټینګ کړی دي په دې تمنا او ارزو چې زه د عالم جوړ کړم اوس د عالم جوړول سما کار نه دی دا بچي تاسو ته پرېدم د نه تاسو چې کوم نه سیب عالم جوړوي الحمدلله بیا چې داغه هغه علمي رسوخ او دارنګ چې کوم حافظه الله ورکړي وا خو مختصر ده چې حضرت شیخ زکریا لیکلي دي وې د دې خلکو انتخاب په دې کائناتو کې الله د پیغمبر د احادیثو د خدمت لپاره کړو بس دا غي لپاره چې کوم حافظي پکار وي هغه حافظي ورن الله تعالی چې کوم نه ورکړي وي چې کوم مضبوطه حافظه دا د امام بخاری وا نو لہذا هغه امام بخاری 215 هجری کې هغه چې کوم نه تاریخ کبیر دا بیا لیکل نه او د شپې د سپومې پرانا باندې لیکل نه بخاری کله شروع کړي نه کله لیکل دا د بخاری د احادیث مقدمه یا د شروح د مطالعه یو ملګری وکي نو د دې صحیح اندازه نه لګي چې امام بخاری دا د بخاری شریف ابتدا دا په کوم ټیم کې کړی دا البته د حضرت شیخ زکریا رحمه الله د علامه الدراری
چې دا د والد محترم دا بخاری شرح ده او هغه باندې علمي مقدمه دا حضرت شیخ زکریا کړی دا هغه کې وضاحت کړی دی وی اندازې نه معلومه کړی چې امام بخاری 217 کې دا کتاب شروع کړی دی او دا 232 یا 233 هجری کې چې کوم دی دا هغه پوره کړی دی او دا اندازه مې د سنه ولګولا وی په دې علمي باب ته احادیثو کې د درانه استادان دا درې علما دي یو علي ابن مديني رحمت الله علیه علي ابن عبد الله المديني دویم یحیی ابن معین او دریم چې کوم دی نو احمد ابن حنبل دا د اکابر استادان د حدیثو دي او دا بخاری چې هغه پوره کړ نو دا هغه د خپل استادانو لا د نظر ثانی لپاره وړو او 233 هجری کې یحیی ابن معین وفات شوی دی او هغه د بخاری دا وی چې کوم دی نظر ثانی دا یحیی ابن معین رحمه الله کړی دا نو د 217 نواله 233 هجری پورې دا 14 کال چې کوم دی برابرېږي 234 هجری کې بیا علي ابن مديني وفات شوی یا او احمد ابن حنبل دا 241 هجری کې چې کوم دی بیا وفات شوی د امام بخاری تاریخ وفات دا 256 هجری دا نو 256 هجری کې بیا امام بخاری چې کوم دی دا وفات شوی دی او دا بخاری شریف نفس احادیث اول اغرا جمع کړی دي بیا د تسوید کړی دی او بیا تبییز کړی تسوید معنا دا چې نفس احادیث د ځان سره را جمع کړل ویلي کل تراجم د ابواب نو عنوانات چې کوم نه سیب نو دوه خبرې شارحینو ذکر کړي چې دا په حرم کې شوی دي حتویم کې چې کوم د خانه کعبه حصہ ده او دا غیر جدا شوی ده او یا دا چې دا ریاض الجنت کې شوی دي نو علماء لیکلي دي چې دا تسوید امام بخاری دا حتویم کې کړی دی او تمییز امام بخاری دا بیا په ریاض الجنت کې کړی دی که نفس تمام احادیث را ټولول دا موږ حرم پورې خاص کو نو هغه دا بیا ثابت نه ده چې امام بخاری 14 کال حرم کې تیر کړی دي نو لہذا هغه چې کوم دې صرف بیا مدینه منوره کې دغه د عنوانات او دا تراجم د ابواب چې کوم دې دا هغه کړی دي دغه کتاب کې امام بخاری رحمت الله علیه سره د تعلیقاتنا چې تقریبا تعلیقات امام بخاری په دې کې 300 او یو سلوي راجمه کړی دي 1400 او یو سلوي په دې کې متابعات راجمه کړی دي او دارنګي صدپاسا دا وزرا 315 او یا احادیث دا چې کوم دینو په دې کې سره د مکرراتونه دا په دې کې راغلي دي مقدمه د ابن صلاح کې علامه ابن صلاح لیکلي دي کومه د امام بخاری د کتاب نه مکررات حسب کو نو تقریبا 300 روایت چې کوم نه دا وفات شي سره د تکرار نه شل ظلم هغه واقعي بیان کړي 20 زره 13 زره هر ځای کې د نوې مسله چې کوم نه دا د جوش اخیرنه کوم حدیث ته دا 3 امام بخاری کې چې کوم نه سیم راوړل نو امام بخاری رحمت الله علیه دا علامه الحج الساری دا د فتح الباری مقدمه دا اول جلد کې هغه الحج الساری کې علامه ابن حجر دا اعداد او شمار ذکر کړي چې سره د مکرراتنا وسره 315 او یا احادیث او 300 یو او یا تعلیقات او دارنګي 1400 او یو سلويخ چې کوم دینو دا په هغه کې متابعات دي نو د دې اعداد او شمار هغه بیا 9000 او 2 رئیس دي لیکن د دې یو شارح د اردو مولانا امام بخاری کې خدمات او کارنامې هغه کې دا بیا جمع کړي دي نو دا چې درې واړه جمع کې نو د دې نه چې کوم دي 9000 او یو کم اتیا احادیث د دې نه جوړيږي نو علامه ابن حجر هغه جمع کې د اعداد لکسه و شوه نه چې هغه 2 ذکر کړي الحج الساری کې او چې هغه په خپل سره جمع کې نو 9000 یو کم او یا روایت د هغه نه چې کوم دی دا جوړي امام بخاری رحمت الله علیه دا کتاب کې بابونه 3 بابونه ذکر کړل 3 زره په هغه کې ابواب دي او دا یو کم اتیا د پاسا 9000 چې کوم دی نو دا په هغه کې دا احادیث او دا رنګ چې کوم دی نو روایت دای په دې کې راوړي باعث د دې لپاره سو باعث د هغه لپاره دا چې یو د خپل چې کوم دی خوب هم لیدلو هغه خوب کې د لیدلو چې رسول الله مبارک نه ما چې کوم دی نو بغوسه می ورته او مچان می تشړل دا غي تعبیر د استاد اسحاق ابن راهوی دا ورک چې تا نه الله د پیغمبر د احادیث او خدمت لري ته به صحیح روایت را جمع کې
او غیر صحیح بچ کم نه یو طرف تکے نو دا الحمدللہ دا خوب تعبیر او بیا دا غدر استاد اسحاق ابن راہوے اگر دا خپل عظیم چی کم نے شاگرد ندا مطالبہ کری چی دا استعداد و صلاحیت مونتا کی انو دا کار چی کم نے توکا نو الحمدللہ اگر بیا دا کار دا اگر استاذ پوینا باندے چی کم نے دا شروع کری دا لہذا محترم و عزام امام بخاری